دا مضمون چې نن کوم ستاسو په مخ کې شروع کېږي دا هم هغه سلسلهوار مضمون سره مربوط دی. عزیزانو بحث جو هغه د روح اوس د معراج باس چې دی دې کې به تاسو ګورئ چې د روح او د بدن منځ کې څه تعلق دی. دا د 15 سپارې د سر کلمات دي چې کوم ما ستاسو په مخ کې ولوست. الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده، پاک دے هغه ذات چې چا سیلو کو بوتلو بنده خپل لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاته چې بیت المقدس وای. عزیزانو اول باس ته په سبحان الذي کې الله دیو کی چې تاسو په پوه شئ. د مقام کې الله بیان کوي د معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. علماء وایي چې د مقام کې د سبحانه ضرورت سو. اصحاب سیر وایي چې دې مقام کې ضرورت داو چې رستو به ډېر خلق داسې راپیښ شي چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه معراج جسمانی نه انکار کوي او وایي به چې دا معراج جسمانی نه شوی بلکې دا روحانی شوی. نو الله پاک د وړاندې نه صدباب کوي چې د الله هر صفت چې ده کامل کامل ده. د الله په ټولو صفتونو کې صفت ناقصه نشته. د الله ټول صفتونه چې دي کامل کامل دي. قرآن کریم کی آیات راضی وما انا بظلام للعبید. اللہ فرمائی چھے زنیما ظلام د مبالغی سی غدا زنیم ډېر ظالم په خپلو بندگانو باندې. د دې لفظي ترجمه دا ده وما انا نیم ز ظلام ډېر ظلم کوونکې په خپلو بندگانو باندې.
د دې مفهوم مخالف دا روزي چې الله وایي چې زه ډېر ظالم نه یم، نو مفهوم مخالف دا شي چې یعنی لږ دی. لکه زه اوس تا ته آواز وکړم چې هلکه راشه او ته ما ته وایې چې وهې مې او زه درته وایم چې ډېر دی نه وام، نو د دې مفهوم مخالف خدا شو که نه چې هسې یو څپېړه در کوم. نو اوس خو وپې شوي وي. زه تا ته وایم چې هلکه راشه او ته وهې مې، والله که دې ډېر وهم، مطلب دی چې ډېر دې نه وهم، یو څپېړه در کوم. نو الله فرمایي چې زه نه یم ډېر ظالم په خپلو بندګانو. نو نعوذ بالله مفهوم مخالف دا شي چې یعنی ډېر نه یم لږ یم. ټیک شي. د دې جواب دا دی چې د الله هر صفت کامل دی. نو ظلام ډېر ظالم دا صفت کامله ده او لږ ظالم دا صفت ناقصه ده. نو د الله هر صفت کامل ده او لږ ظالم صفت ناقصه ده. نو صفت ناقصه خو د الله شته نه، نو چې ډېر ظالم نه دی نو لږ په طریقې اولا سره نه دی. خبره پوه شوي که نو عرض مې دا و چې صفت ناقصه د پروردگار عالم دا بالکل نشته. هر صفت چې ده کامل سبحان الذي پاک دے هغه ذات چې چا خپل بنده په شپه کې د مسجد حرام نه اوچت کړ او بیت المقدس ته بوت. نو دې سره د جسمه اوچتول او بیت المقدس ته بوتلل دا صفت کامله د پروردگار عالم سره د جسم او دې په خوب کې الته بوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده. نو سبحان الله زکه وي چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصه موصوف یم، بلکې زه خالق یم لیکن د کامل صفت مالک یم. پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړو بیت الله مقدس ته نه بوتل. د سبحان الذي دا معنا. اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا. د مسلم شریف یو لوی روایت ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې شپه وه زه د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروتم. د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود ده، چرته چې د مکې قاضي ناست دې مقام کې داغه کورو. سردار کونین صلی الله علیه وسلم دلته شپه وه او جبریل راغی ورسره براق دی. براق که تاسو خیال وکئ یو خو د خلقو خیالي تصویر جوړ کړی د اسپې غوندې بدن والا جوړ کړي او سر والا د خزه جوړ کړي. سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شی و چې د قچر نه لږ وړوکی
او د خره نه لږ غټ داسې یو شی و چې هغه زما د سورلۍ دپاره جبریل امین راوسته. داغه رفتار به داسې و چې یو قدم به داسې پریوتو لکه دې ځای نه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاري، یو قدم به داسې. څه زمانه مخکې خلقو ته دا اشتباه وه چې یو قدم څنګه چلو شو، دا ګران کار دی کنه جی. اوس که د دې خلقو دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده. اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی، هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په 1.5 غنټه کې وایي او 100 کسه پکې سواري. نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په 1 غنټه کې وایي او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وهي. اوس قدام عقلی چې فرض کړه چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلی، لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلی. اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم؟ خر سره د خبرو علاجم ما ته قرآن ښودلی دی، ما ته یې ښودلی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما. الله وی چې خره در سره په باس شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه، خر سره به باس نه کوي. اوس که دا دوی دا وی چې دا زما عقل کې نه راځي نو بے ادبی دے معافی. 13 ورځو کې کراچۍ کې زه تللی وم نو اوس زما ځای داسې و چې چاته ښودوم نه، و یو خوار شوي چېرته پیدا کړو چې راغی ما ته وي جي زما دا شی عقل کې نه راځي، دا شی عقل کې نه راځي، دا شی عقل کې نه. غصه یې راوسته. چې غصه راوسته ما ورته ویل چې ته ډکې متیازې کوم ځای نه کې هغه ځای تا لیدلی دی؟ وی چې نه. نو مال عقل کې دې راځي چې شته؟ لیدلی دی نه دی او عقل کې دې راځي؟ وی عقل کې خو مې ځکه راځي چې راپورې دی. تاسو خیال نو ما ورته وی چې دا تا پورې ځای ته وینې ولې نه؟ آخر ستا بدن دی او تی نه وینې. تاسو په ایمان وایئ تاسو خپله ملا چېرته لیدلې ده؟ زه هغه ځای خو پرېږده که نه، دا ملا هم لیدلې ده او بیا ما غوندې غټ سړی چې هغه خو ملا لیدل څه کوي چې هسې سټ هم نه وي. تا پورې اندامونه دي تا لیدلي دي. نو چې ته دومره کمزور یې چې ستا د علم او بصیرت ستا پورې بدن نه ویني نو دا کوم عقل دی چې ته کائنات د خدای نظام داغه خزائن هغه دې ته ووینې او ستا په عقل کې دې راشي. او تندیله ټک ورکو ویل والله اوس پوه شو بس معافي غواړم. نو خبره دا ده چې خبره هغه کوه چې ستا د عقل عمرئ. سر ته وګوره، خبرو ته وګوره، عقل ته وګوره، بیا خبره. اوس
که تاسو خیال وکئ مونږه صوبه سرحد خلق ځان ته پښتانه وایي. اوس خدای خبر چې د پښتون څه تاریخ دی پته نه لګي. خو بیا دا پښتو ټکی را باندې د اختلافاتو د وجې دومره غالب شوی دی چې موږ وایو چې هلکه زه خو اول پښتون یم بیا مسلمان، اول پښتون یم بیا مسلمان. یعنی دا پښتو دومره اوچت شی دی چې د اسلام نه دی اول کړ. دا شرعي طور دا غلط دی او دروغ دی. ولی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے چې دی هغه په فطرت اسلامی پیدا کیږي. فابواه یهودانه یجوسانه ینصرانه، د مور او پلار په وجې بیا غلط دین یا غلط لارې یا غلط طریقې اختیار کړ. د پیدایش چې دی په فطرت اسلامی پیدا کیږي. نو چې ته فطری طور پیدا مسلمان یې، پلار په نیکه غر نیکه قرنیکه فل ناول مسلمان یې، بیا وروسته د پښتو ملک کې اوسې. نو دا خبره مونږ په فخر سره کوو چې زه خو اول پښتون یم. ته ناول پښتون او ناول مسلمان یې. ته د پښتو وګوره چې تا کې څه دي. ته خو اول دا تاریخ وګوره چې تا کې د پښتو دي څه. پښتون خو خالد ابن ولیدو چې د دشمن په مقابله کې په ټول بدن کې یوه انچه ځای نه و چا د تورو د غشو نه نه ووته. پښتون خو هغه و. ته پښتون. نو دې وجې نه عزیزانو مونږ څه داسې د خدای په قهر کې ګیر شو، په داسې قهر کې څه د ملک د غلطو پالیسو د لاسه، د ملک د غلطو حکومتونو د لاسه 40 کاله پاکستان جوړېدو نه بعد داسې حکومت تی ونه لیدو چې چرته د دې قوم مزاج سړی او بس کړي. نو د حکومت غلطو پالیسو د لاسه قوم لاړو د خدای په عظیم قهر گرفتار. اوس په پاکستان کې وګوره عیسائی لټریچر علل اعلان تقسیمیږي. د عیسایانو کتابونه داغي بایبل علل اعلان تقسیمیږي. بیا داغي مذهبي مشن چې ده پښتانه خپل مرګري کړی دي او داغي د عیسایت پرچار کوي، اغي له مراکز ور کوي، اغي له زینه ور کوي، داغي مذهبي تشهیر کی. پاکستان خو به اسلامی مملکت آلی. اوس بیا خبره ده چې یو ټټو چرته په موټر لیکلی چې اسلامیه جمهوریه پاکستان، په دې وروسته بورډ لیکلی اسلامیه جمهوریه پاکستان. اوس اسلامیه په دې ملک کې کم ځای دی، جمهوریه په کې کم ځای دی. نه په کې جمهوریت شته او نه په کې اسلام. تاسو خیال راغی. نو عرض مې داو چې موږ د خدای په عظیم قهر گرفتار. کم خوا بزو سبق که حکمران طبقه ته ګورې هغې نه دا توقع نشته چې دا ملک به کنټرول کی یا دا ملک به سنبال کی. دا توقع نشته. دا ملک داسې شو
لکه د زمیدار نه د اوبو ورخ اوبه یوسي، نو چې زمیدار نه د ملک د اوبو ورخ اوبه یوسي نو دی ډېر ورپسې قیوم زغلی رازغلی او منډې څرډې ووایي د ورخه تیرې شوې اوبه واپس نشي راګرځولی. نن د حیا او د شرم او د غیرت او د اسلام او د ایمان ورخ اوبو یوړو هغه به راټینګ نه کوي. تاسو چرته خوب هم ګورئ چې په پاکستان کې به بیا هغه حیا وګورئ چې کومه نن نه 40 او 50 کاله مخکې وه، هغه حیا به وګورئ، هغه غیرت به وګورئ، هغه شرم به وګورئ، خوب کې به ونه ګورئ. او نور به شرمېږئ، نور به رسوا کېږئ، تماشې به وکئ د ځان. تاسو خو چې نن هر کلي ته د پاکستان وزیر اعظم بزنجو صاحب درشي د ګلونو ګنټې ورچوي، یا دا وزیران مزیران درشي ګلونه ورته ټوکرای ټوکرای کېږي، زه به وګورم چې د خدای قهر تاسو ونیسي او بیا درته یم چې دوی خلاص کړي. فلحال یو قهر نیولی یې، فلحال د ملک د امن و امان مسله وګورئ، په دې ملک کې څه افراتفري ده. امن و امان دې ته وایي چې تمام کالجونه بند دي، یونیورسټۍ بند دي، هر سړی په قهر اخته دی، که سم راشیم د غل په نظر ورته ګوري. هغه ورځ مې دکان کې هغه هلک ته ویې ما هلکه خیال کوه بیړه دې غرکش څوک پنډو کې راوړي ورته دلته یې مږده ماما پوی به م نه یو مولی به پکې پروت څه کې. نو یو سړی ناست ما ته وی چې یاره تا سره داسې څوک نه کوي. ما وی ما سره به ولې کوي، اخر مونږ څه کړي دي، خو یو چل دی. بادشاہ په بیګار کې اوخان نیوه نو ګیدړ منډې والے، چې ګیدړ منډې والے نو چا ورته ولې منډې وی؟ ویل بادشاہ په بیګار کې اوخان نیسي. نو ویل ته خو اوښ نه، ته خو ګیدړې. ویل دشمنان مې ډېر دي، که چا ورته ووایي چې دام د اوښ بچی دی نو چې پته مې لګي لګي بیاړه به مې غر کوي. نو عزیزانو د هیڅ شي امن نشته، د هیڅ امن نشته. سیکل څه دی چې عام په امن کې نه دی. په دې ملک یو ادنا شی سیکل دی. سیکل وګوره وې دروه، خو چې ګورې د ویښې مور نه زوی تختول چې دي بیا به نه روانه لاره، روانه لاره هلک به وروخیږي او د روانه لارې نه به بوجۍ وغورځوي. زما عزیزانو د دې علاج ایف آئی آر نه دی، د پیرنګي جوړ کړی ایف آئی آر د دې علاج نه دی. په ټپو کې نه ایف آئی آر د دې علاج نه دی. د دې علاج دا دی چې ودیلی و چې بوجه پټه کړې او غلا کړې ده او راوینیسي او دغه ځای کې ته لاس غوڅ کړي. ته بیا وګوره چې مور راوړې چېرته غلا وکړي. ایف آئی آر دی، د تاڼې ایف آئی آر. ایف آئی آر څه وخان په بډه کېږي لګیا دی په پاکستان کې ایف آئی آر پې چاک ایف آئی آر پې. دغه ایف آئی آر دی چې کچرو تلاړ شي په 5 روپۍ 3 میاشتې تاریخ پې بدلیږي او چې 3 میاشتې پس تاریخ وځي بیا 15 ورکه بیا 3 میاشتې کال 2 پس سړی نه حاضرېږي مجسټریټ هغه کیس چې دی داخل دفتر کې. خبره کړه دا ستا ایف آئی آر دی. ایف آئی آر علاج نه دی. د دې علاج چې دی
لاس غسول دی. زناکار دی ونیو ایف آئی آر پہ درج شو. ایف آئی آر علاج نہ دے، علاج برسر عام سنگسارول دی. امن بپ ملک الا راځي په ایف آئی آرونو والله کا من. تاسو وګورئ درم پانی کې بچی کباب کړي، ړنده ښځه او ړنده جینۍ اول ور سره بدفعلي وکړه او بیا یې مړه کړه. په دواړو سترګو ړنده اول یې بدفعلي وکړه ور سره او بیا یې مړه کړه. هغه سړي نیولي دي الله پانسۍ حکم په پانسۍ نه که تاسو په 15 کاله کې ما پانسۍ ولیده په دا مخ مې تو کوي. پانسۍ کم دی دي شپارسونه ورشئ وګورئ د هغه ظالمانو شپارسونه وزیران کوي لګیا دي. چا چړندې ښځې سره دا کار کړی دی، وزیران یې شپارس، لوی لوی نوابان او سرمایهدار یې شپارس کوي لګیا دي. دا ستا ملک او دې له خو عمر فاروق پکارو چې زوی باندې یو ښځې ګواهي وکړه چې ده دا کار کړی دی. ویلې ښه راوي نیسئ. خو چې راوي نه ویل تا دا کار کړی ویل او پلاره ویل منکر ولې نه شوې؟ ویلې منکر ځکه نه شم چې یو مې غلط کار کړی دی هغه او یو دروغ ولې وویل. دروغ دویمه ګناه وکم به یو ګناه بس وه. جلاد یې راوغوښتو ویل زه درته ولاړ یم او لګاوې کا. امیر المؤمنین دی، د مدینې لوی لوی صحابه راله وی دا زوی دی قرآن ډېر ښه وایي معافې کا. هغه ورته ویل ولا تزر وازرة وزر اخرى. زما د خدای قانون دا نه دی چې د یو ګناه بل ته په سر شي. همدله به سزا ورکوم ووه چې لګاوې کو چې سلمه دوره ولګېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل زوی قانون گرفت کې خو ایمان دا پکاري. نن ستا د ملک قانون چې څوک راونیسي ته په ملک کې وګوره هغې دپاره سال جوړي. نو موږ ټول په دې قهر عظیم اخته یو. ټول یو لوی سړی نیک او بزرگ ما ته راغی دا پلانی شپارس ته لګي وکړه. ما چې دا خو ډېره سخته ګناه ده. ما ته خیر دی یاره بیا به توبه وباسي. څنګه به تو وی توبې دروازه خو بند نه ده لا لرې ده بیا به توبه وباسي. دا زمونږ ملک دی. نو عزیزانو عرض داو چې سرونه پاتې نشو. نو قرآن کریم وړاندې نه صد باب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک دے هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوت. عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ که. چې دی راویښ که نو بوتلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړو. بیا ولا شق صدر کو. شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته بیا ولا سینه وګنډل. دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله. د مردار وی چې هلته اپریشن شو هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو. دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده
چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي داسې به ګوته راکاږي او دننه پکې اپریشن وکړي. زامن بوتلی دي چاول لونه بوتلی دي څوک په خپل ورغلی دي چالتاغه خزه ساینا ډاکټر دا په ګوت اپریشن کوي. نو د فلپاین په ساینا خو د ایمان شته چې په ګوت اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوت کړي. تاسو خیال ده د فلپاین عیسائی خزا خو په ګوت اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوتا په دې د ایمان نشته. دې ته سوچ کوئ، دې ته فکر کوئ. اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی. عزیزانو سرداری کونین باندې اودس وکړ او راوستو په بوراق سورک چې سوري کو نو دا شپه ده. اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزل کولو ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي. نو لیل لفظ چې دی دا ټولې شپې ته شامل دی. دې نه دا معلومیږي چې ټوله شپه مزل کول او روان. علما وایي چې نه، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی. تنوین دا د پاره د تقلیل دی. تقلیل څه معنا؟ تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی وه دا په شپه کې وه خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیښونو وغیره. دغه تنوین د تقلیل د پاره د شپې د سترګو په رب کې. اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد دا بیان لږ اوږد دی عرض کولو مې دې ضمن کې دا الله فرمایي چې کوم خلق
قرآن کریم دا احکامات و تکذیب کوي نو د دوی روح تبا د آسمان دروازې نه لرې کیږي او دوی به جنت ته هم نه ځي تر هغې پورې چې اوښ د ستنې په سم کې ننوځي نو اوښ د ستنې په سم کې څنګه چې ننوته ګران کار دی دغسې الله فرمایي چې د دې خلقو جنت ته تلل چې دي دا ګران کار بیا په دې ما ستاسو په مخ کې پورا تفصیلی بحث کړو چې تکذیب د احکامات الهیو یوازې دې ته نه وایي چې سړی په ژبه ووایي چې زه قرآن نه منم یا په ژبه ووایي چې زه حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منم تکذیب دې ته وایي چې د سړي د زندګۍ ټول حرکات سکنات د احکام الهیه او خلاف عزیزانو په دې مسله باندې که زه پوه نه یم نو ډېر لوی لوی خلق په دې ملک کې شته ما دې پوه کړي چې د قرآن کریم غوندې عظیم کلام په پاکستان کې موجود دی او بیا د ملک فیصلې چې دي هغه د پیرنګي او د انسان په جوړ کړي قانون باندې کیږي د قرآن په موجودګۍ کې آیا دا تکذیب د قرآن دی او که نه دی چې د قرآن کریم غوندې قانون موجود وي او بیا د ملک فیصلې چې دي د انګریز په جوړ کړي قانون باندې کیږي نو دام تکذیب د قرآن دی او که نه دی او بیا داسې ملک چې د چا په وس کې وي چې د ملک قانون دې بدل شي او هغه یې ونه کړي آیا دغسې خلق دا تکذیب کوونکي د قرآن دی او که نه دي که غلطي ما پوه کړي عزیزانو دا خو د هغه خلقو حال دی چې کوم د اقتدار په منصب باندې ناستی او د ملک د تقدیر فیصلې د چا په لاس کې لاندې سطح باندې من خلقو تراشي من خلق وګوره ټوله ورځ تاڼې موږ نه ډکي کچرۍ موږ نه ډکي ججۍ موږ نه ډکي وي تاسو سوچ وکئ چې د قرآن کریم غوندې قانون شته بیا په دې قانون باندې پوهېدونکي خلق شته او بیا موږ د زندګۍ فیصلې کچرو ته وړو تاڼو ته وړو تاڼه کې وګورئ د پیرنګي قانون دی دا 107 او 151 او دا د پیرنګي جوړ کړي قانون دی قرآن کریم غوندې قانون موجود دی او ته 107 151 تاڼې ته وړې
بیا دا مجسټریټان ستا د ملک چې کوم په کچرو کې ناست دي دا د پیرنګي د قانون مجسټریټان دي دوی سره قانون چې کوم پروت ته ستا فیصلې پې کوي دا د پیرنګي جوړ کړی قانون نو عزیزانو تکذیب د قرآن تکذیب مانا دا دا چې قرآن ته دروغ ووایې نو دروغ ویل قرآن ته یا په حرکاتو سکناتو یا په خوله باندې ویل نو یوازې په خوله دا ویل چې زه قرآن منم او د تمام ادا د دې قانون الهیه نه خلافي عزیزانو دام تکذیب د قرآن نو په دې خوب کې پرې نه وځئ چې زمونږ روحونه چې دي دا هم چې مونږ نه ملایکې قبض کی نو دا به هغه روحي چې ملایکې ورته دروازې لري کی او اسمان کې علیین ته لاړ شي دا هغه روح که تاسو خیال وکړئ تبارک الذی کې جهنم له چې جهنميان راوستې شي سورة زمر کې ده غالبا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ملائکه به ورته وایي چې جهنم ته دوی راوستې شي دې رکوع کې وسیق الذي رکوع ده وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا بیا مخ کی وی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ساق یسوق عربی جبه کې روانول او شړلو ته ویل شي علماء وایي چې روان بکړی شي او ټیلوالی کېږي به هغه کسان چې کوم کافر دي نو جهنم ته به لو لو ټولي وي همدغه الفاظ دي مخکې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ملائکې ټیلې ورکول کافر ہوتا دا خو عقل منی چې بی عزت خلق دے او بی عزت خلق چې څومره په ټیلو ټیلو رواني نو دا غي د شان سره مناسب لکه غل چې پولیس ونیسي او په لاره ټیلې ورکي او تاڼې ته روان کړي نو څوک هم دا نه وایي چې بدکاري کړی دی ځکه خو ارامي دی غل دی اوس بله خبره ده چې په پاکستان کې لوی غلچي یا لوی معزز دی او غریب سړي کاسي کتري هغه نه سترګې وباسي وایي دا غل دی په کرسۍ چې ناست دی غلا وکړي اغلا نه ګڼلی کېږي او که چېرته بازار ته راغی چا نه دی کېړی پټي کې الله نو ټول بازار ورپسې شي الله وهای او کېړو غل دی او د پلاني غل دی او دا چې کوم ناست دي دا د څه غله دي هغه خبره به چې کومه مالدار ته نشي کولی نو غریب باندې به ځان شیر نه کوي غټ غل ته چې غل نشي ویلی نو ایمان دې دا دی چې وړوکي غل لټېلې مه ورکوه تاسو خیال راغی
لوسیق الذین کفروا کافر دیو بیزت خلق دے ٹک دا لیکن وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا جنتیانو لٹیلے ورکول چالا زرزی جنت تا دا داغی دا شان خلاف ذکر چی اہل جنت با معزز مخلوق علماء وئی چی کتا سو خیالو کئی یو ٹیلا ورکول سڑی لدی دا دشمن او یو ٹیلا ورکول دا سڑی دی دوست دوست راغے او تالے ٹیلا در کڑا چالا زر کوا دا سوک بد نگنی دشمن در سرا اس تیر شو بعد در باندے دے راغیم پا مرگ بے نہ جوڑے گی دلتا با فرق دائی جہنمیانو لچ ملیکی ٹیلے ورکی داغی شرمول اور رسواکول بے غرزی او جنتیانو لچ ملیکی ٹیلے ورکی غرض بے دائی چھ دا جنت نوالا تر حشر میدان پوری دا لاری بدی جنتیانو تٹول سجو شوی پا کم لار بچی جنتیان بوزی نو دائیں بائیں لارے با سجاوی او خی او گس طرف تب ملیکی پا سلامہ ولاڑی نو دی چے پتیریگی نو کلب گلونو تگوری او کلب یو خستشی تگوری کلب ملیکو سلام تگوری ملیکی برستو نا ٹیلا ورکی کہ دا پریدا دا معمولی نمائش اغاصلی زیت زورو کا دنیا دے پا انتظار پا جنت کے ولاڑا تاسو خیال رہا ہے نو دا محبوب پہلا چدا اغا سڑے مینا و عشق گنی او دا دشمن پہلا چدا بیا پا مرگ نہ جوڑی نو اہل جنتو لٹیلے ورکول بدا ملیکو دا پا اعتبار دا دیوی چه دا ادنا سیزون پریگ دی اغا علا تزرزانو رسا بیا کتاسو دل تخیالو کئی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها دلتا واو نشتا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها دلتا واو دے اس واو علمی خبر در تنکم خودم را پوشی جی دلتا واو نشتا والتشتا جہنم سرا واو نشتا او جنت سرا واو دے دا واو فیدہ دادا اللہ فرمائی چی دا جہنم دروازی بتر اغی پورے بندی وی چی ترسو پورے دا کافر دے جہنم دروازے ترا رسولی نیوی تر اغی ببند چی دروازی تیرا ورسی نفتحت ابوابها دغه وخت کې به ورته دروازې لري دې کې راز څه دی و دې کې راز دا دی چې تر دروازو ورسئ نو به ورته وایي ملایکې چې لا د دوزخ دروازې بند دي که څه وجه جوړولی شئ د ځان د خلاصي نو اوس هم څه تبي راغلي دي تاسو خیال راغی لکه د جیل دروازې ته سړی بوزي هلکه دروازه بند ده که اوس هم در پسې څه خبر راغی ستا د خلاصي نو اوس هم څه تلي راغلي نه دي واپس ځه نو چې تر دروازې راشي او هیڅ وجه پیدا نشي د ده د خلاصولو نو الله فرمایي فتحت ابوابها دغه وخت کې دروازې به ورته لرې شي او دوی به جهنم ته دننه شي هغه ځای کې جنتیان حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها اللہ فرمائی چې دا جنتیان دی جنت تر ورسئ نو وفتحت ابوابها دروازې به د وړاندې نه ورته لري
تاسو خیال راغی وړاندې نه به دروازې کولاو وي او د دې اهل جنتو انتظار به کوي چې دا خلق دننه لاړ شي چې دننه لاړ شي نو ملایکې به ورته ولاړي ای به څه وي قال سلام علیک السلام علیکم پتاسو دے سلام وی اے اہل جنت طبتم تاسو پاک یئی فادخلوها خالدین فادخلوها داخل فی تاسو جے جنت تا خالدین اغا دخول باندے چٹول نمر بپکی یئی بیابت تاسو چوکو باسی نا عزیزانو عرض داو چه دابا دا اغا خلق و حال وی چه دا چا جون دا خدای دا مرضا مطابق تیر کتاسو خیالو کئی منزونا هم کو حجونا هم کری دی گیری میں ام پریخی دی تسپیم را سرائی او فیصلہ د زندگی د امورو اغا د پیرنگی قانون توڑو دام په خیال کې نه تیریږي چې فیصله زما دے په قرآن باندې وشي دا هم تکذیب کوونکی د قرآن د دې دا معنا نه ده چې ته مړ شې او د مرګ نه وروسته بیا په دې قرآن به ځان بخي طالبان راولي او صاحبه دوه سپارې ولا ورکوي او ختم ورپسې وکړي او خیرات ورپسې وکړي بر شو چې د جنت توتی شو توتیان موتیان چل توتی کېده چرته دي توتی به اعلی شي چې فرض او واجب او سنت مؤکده خود څه کوي چې مستحبات هم درنه نه پاتې کی تاسو خیال راکړئ نو عرض داو عزیزانو چې دې ته سوچ وکړئ چې زمونږ ملک د لکونو کروڑونو اربونو فتنو شکار دی مون دا خو وګورو چې په لاره سړک باندې اکسیډنټ شو لاره سړی ووالو تم راځه ہے زم راځه ہے پولیس راشي لاره والو نیسی بوزي سړی دی ووالو د اکسیډنټ حل دا نه دی موټر سړی ووالو هاي دا حل نه دی حل دا دی چې د لارې دا سړی ولې ووالو ولې آیا ډرایور له چل نه ورتلو بریکونه کمزوري لارې سړا وا لارې سړا تاول په دې پیښور کې وګوره دا لارې به پیرنګیانو په دوربین کې نه پرېښوي کنډنې به کړې او اوسپنې به ګودام ته ولېږلې او ردي به کړې دا ټانګي او دا اس په وګوره دومره زخمونه یې پکې انګریزانو دی له سلوتریان ساتلیو د کنټونمنټ بورډ او د کارپوریشن مجالو چې کومه اسپه به ګوډه وه یا به زخمی وه کوچوان به ونیوه جیل ته به ولېږلو ټانګه به نه پاس کوله
تاسو خیال راغی اوس خو لاړه صاحبه نه سلوتري شته چکینګ شته نه پوښتنه شته دا ملک شهر ناپرسان دی او پیر یو کلی ته تللی چې کلی ته تللی نو هغه کلی کې وکته چې پیپر گازر ملایم 2 پیسې سیر دی او زعفران هم 2 پیسې سیر دی او سوچه غوړي هم 2 پیسې سیر پیر مرید ته وایي چې بچیا تخته وی ولی وی دا شهر ناپرسان دی شهر ناپرسان دی تخته ګوره که ګیر شو بیا به د خلاصې نه هغه ورته پیر صاحب ډېر مانده ما لږ صبر وکړه دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لږ ښه شمه نو بیا به ځو ویل بچیا سوچه غوړي خو به وخورې خو بیا به ورته ټینګېدی نه شي ویل لږ صبر سوچه غوړي دي نو خدای خبر چې هغه مرید ښکل شور وکړه وکړه روټۍ به پکې ماتوله خو چې څو ورځې تېرېدې نو مرید نه کټی جوړ شو چې کټی ته جوړ شو بادشاہ حکم کرے گئے چې صاحب دا پلانے سڑے پانسی کئی چې پانسی کئی صاحب سڑے چرانی ولے پانسی گاڑ ته بوتلے چا کڑای غاړه کې ورچی کڑای تی بوټه وزي بیا ورچی بیا تی وزي مانداو غریب مرای نارای و بادشاہ له خبر راغی چې دا سړی په مرای کې خو کڑای نه فټ کیږي اوس او کڑایم دا یو ده ورته وی سړی مړ کوي کده د مرای کې نه فټ کیږي غټه مرای والا ورته وګورئ خو سړی مړ کوي پولیس راغله صاحب لړګرځي چې دا استاد ولیدو والله دا مرای ورته اله فټ ول مخکشه صوفي صاحب هغه ولې پانسی دی دا ول ما څه کړی ول څه دې کړی نه دي کړای په بل چا نه فټ کیږي کړی هیڅ نه کړی دې څه نه دي او کړای په بل چا نه فټ کیږي پیر لراغه چې غرق شوم ما خو څه کړی دي پانسی کوي نه و ما چې درته وی چې سوچه غوړي مخوره ځکه تختو دا ملک د اوسېدو نه دی ستا دا ملک به د اوسېدو نه پاتې کېږي د دې نه اهلو د لاسه تا دا ملک به د اوسېدو نه پاتې میټینګ دی لري شي پرون د خلکو کورونه وران شو پولیس لګیا دي دغه وزیر اعلی روان دي دغه که کورم د میردین جماعت شه دلته خلک کباب پراته دي وزیر اعلی به څه وکړي میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا وزیر کہ مرشم سے نہ کی گی دوستان بنے پولاؤ نہ ہوئی اور لاس بوچت کی اور دوابو کی خبر اخلاص پردے خز کنڈے پردی بچی یتیمان پردی کورون اوران د ملک اساسه تباہ شوا معائنہ شو پلانی معائنہ کو پلانے گوری لگیا دو اخبارونو والا دی بددی پولیسون بو پسی گرزی که غلو تکینین فوٹی پہ اخبار کے راجی ہو که متیاز تکینی ہو که دا چاپ یہ رخو خلینا میوستوزی خدایم تباہ کا چی تباش خدایم تباہ برباد کا حالو با سید دے ملک چی دا کی گی ولی پا
کې دا کار ولې کیږي؟ په دې ولې سوچ پکار دی. دا نه چې سره مړ شو ولې مړ شو؟ د مرګ علاج خو یې وکنه، علاج هم کړی، دې علاج سره مړ شي، دا د افسوس خبره ده. ولې وشو داسې؟ دا ولې کیږي؟ په دې ولې سوچ پکار دی. سوچ خو به اوس هغه څوک پې کوي چې چا پورې سر خو وي که نه، څه عقل خو لري که نه، څه دانش خو لري که نه. سوچ په دې ولې پکار دی چې دا ملک د دې فتنو شکار ولې شو او ولې کېږي لګیا دی. په دې سوچ وکړئ، علاج یې ولټوئ. سپتال لراشي، زما کور روان شو، تا سپتال لرالی، زما تپوس کے فلانے صاحب فلانی کی عیادت کر رہا ہے، زویم زچ مرشم کدا خلق زما تاسو خلق قسم په خدای چې زما مرشم او دا خلق زما جنازې لراشي چې ما خدای ونه بخي. دا څه بني آدم دی؟ لو تیسمار خانی به جوړه کړي، پلانې هم تپوس ته راغلی، پلانې هم تپوس د هغه سړي نه قربانېږه چې په هسپتال کې په کټ کې متیازې کوي او ستا متیازې پاکوي، غول په کټ کې کوي او ستا غول پاکوي. قربانېږه د هغه چا نه. په مړي کې خیال د هغه چا ساته چې ستا مړي له قبر کنستی او ستا د مړي جنازه یې په اوږه کړي او ادیرې ته وړي، د هغه د خپو نه قربانېږه. توتکای رااله صاحبه، توتکای اله پلانې هم دواله راغی، نو پلاني دړه نه دواله راغلی، په کاڼو یې ولګوي، کمبخت و بدبخت. 200 کاله پیرنګي په دې ملک حکومت کړی دی، په 40 کاله کې هغه غلامانه ذهنیت ستا د مزغو نه وځي. تو مغسې غلام د خان او د نواب، تو مغسې جاروکخ او تالی سټې د دې خلکو، دا ستا دماغ نه وځي. تر اوسه پورې تا دا محسوس کړی دی چې په دې ملک زه آزاد یم؟ د ازادۍ خوب هم لا تر اوسه دې ملک نه دی